نن مسلمان مکون رب دغه کتاب ته ایمان لرو دا ور باندې لري د ایمان دا ور باندې لري لیکن د رب دغه کتاب سره د مسلمان سره رب دغه کتاب د بارا د انګریزي د کتاب عمر وخت نشته لري د موبایل عمر وخت نشته لري د وجر محترم هغه قران د رب موږ تاسو شاته ورزول دی وجر سونه ملګری چې نن سره کم از کم دومره سم خو کوي سلیریش ګنټه ژوندم تیریږي کم از کم چلو ګنټم نه د نیمه ګنټه خو قرآن ته ورکوو به ورته نه چې ما سره چا واده وي چې زه به روزانه نیمه ګنټه قرآن ته ورکوم کم از کم دا زما سره د یو لاس اوچت کړي دا به واده وي انشاءالله کم از کم الله دغسې مخلص علما درکړي دي الله دغسې مخلص قاریان درکړي دي قسم دی که سبا راغلی د دې دروازې به درته ګلاب وي که بیګا ته راغلی د دې دروازې به درته ګلاب وي کله به د دې دروازې تاسو ته نه بندېږي د دې وجې نه نن ورته راشه د دې د سربندۍ نه پس ورته راشه ورته وایه قاري صاحب ما ته د رب د کتاب شروع کړه زما نه دومره ژوند او زندګي په غفلت کې تېر شوې ده 50 کاله 60 کاله 30 کاله 100 کاله ژوند زما نه په غفلت کې تېر شوی دی قاري صاحب زه مزید ژوند په غفلت کې تېرول نه غواړم ځکه ما نه ځان سره سوچ وکړو ځکه په دغسې حالت کې د دنیا نه رخصت شوم زه به دغلته په قبر کې د رب ستاسو داسې جواب ورکړو ځکه په دغه حالت کې خدا نه خواسته د دنیا نه راغلم چې ما د رب د کتاب سره ځان نه دی اشنا کړی زه به د رب دربار کې خپل رب ته څه جواب ورکوم ما ستا کتاب په دې باندې تر اوسه پورې ځان نه دی پوه کړی زه دنیا ته د سره پارې راغلی یم ما ژوند دنیا کې څه ته تېر کړو نن ستا مخې ته څنګه راغلی یم لږ د ځان سره سوچ وکړه کله که ما تا د قرآن سره ځان نه و اشنا کړی همدغسې رخصت شو بیا خدا نه خواسته دغه کتاب د رب قرآن کله چې د رب دربار ته زما ستا خلاف د قیامت په ورځ هلته راشي جګړه کوي حدیث کې راځي د هغه جګړهي دی جګړه بللی شوې ده د هغه سفارشي دی سفارش یې بللی شوی دی کله چې یو طرف ته د رب کتاب زما ستا خلاف راشي بل طرف ته پیغمبر راشي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا الله زما دې قوم دا قرآن شاته پرېښودی و شاته یې غورځولی و د سره تعلق مو جوړ کړی مسلمان دومره سوچ وکوي زما ستا په تباهي او هلاکت کې څه شک دی الله دې موږ او تاسو له دغه تباهۍ او بربادۍ نه وساتي امید ووایي مرګ نه مخکې د قرآن سره تعلق خامخا جوړ کړي مشرانو ته مې هم کشرانو ته مې هم دغسې رخصت نه شي قسم دی کنې خوا تباهي د بربادي د هلاکت دی دا د ټول ژوند عمر ژوند هم تباه کېږي بربادېږي د دې وجې نه د قرآن سره تعلق خامخا جوړ کړي او درېیم نمبر محترم خپل علما مدرسې مه کمزوري کوو دیو کې تاسو ګورئ پوره دنیا کې وګورئ زه پوره دنیا خبره نه کوم د خپل وطن خبره کوم یقین وکړه زموږ ستاسو په وطن کې دین مظلوم دی قرآن مظلوم دی دې بازارونو ته تاسو ورشئ د خپل دی نږدې لنډې کوتل بازار ته ورشئ دلته کې یو چا د خوراک په څیز کې ملاوټ وکړو انتظامیه والا راورسېږي پولیس لاس کې هتکړۍ واچوي د خلکو د صحت سره لوبې کوي دلته کې یو جعلي ډاکټر راشي دلته کې یو جعلي حکیم راشي انتظامیه والا پسې راشي لاس ته هتکړۍ واچوي جیل ته بوځي تر خلکو د صحت سره لوبې کوي لیکن تا ته پته ده دلته خلک د قرآن سره لوبې کوي دلته قرآن پسې خلک استهزا کوي دلته حدیثونه خلک انکار کوي دلته حدیثو پسې خلک ټوکې کوي یقین وکړه هغوی څوک هم تپوس کوونکی نن نشته دی ولې ځکه دلته د رب د کتاب مظلوم دی دلته مدرسه مظلومه ده دلته علما مظلوم دي دلته ګیرې مظلومې دي دلته پګړۍ مظلومې دي دلته شاعر الله مظلوم دي دلته د دین او د قرآن وارثان څوک هم نشته دی دلته د دین او د قرآن په حرمت باندې اواز لګوونکي څوک هم نشته دی دلته د اسلام او د قرآن دلته د شاعر الله حفاظت دپاره اواز لګوونکي څوک نشته دی دا مظلومه دي د وطن کې تاسو ګورئ د فیسبوک په ذریعې سره ګورئ
دی وخت کې تاسو زمونږ د پېښور کې یو فتنه پیدا ده اول نوم خو راغی و د انکاري حدیث لیکن هغه د انکاري حدیث فتنه نه ده انکاري قرآن فتنه ده اخر صرف د قرآن حدیث نه انکار نه کوي هغه ظالم استهزا کوي په دې وخت په قرآن او حدیث پورې او انداز یې داسې عجیبه خپل کړی دی یقین وکړه خلک ورته حیران شي تاسو به نوم اورېدلی د منیر شاکر په